پخوو یې او هغه یو بزر کې پیدا کړو پخې کړو که نه نه وي موږ در په در خار په سر روجم په خوله کې لکه یو ځای بل ځای موږ دا تورسرې منډې وهو چې مجبوري نه وي له خپله کوره څوک وځي د غني خدای راغونډه شوله د غني خدای راغونډه شوله او غریبي لنګه شوه خاني راوړه هاو غریبي لنګه شوې ده او د دغه غریبۍ بچي چې موږ وینو هغه زما د پښتون قوم دغه لغړ په ګېډه نهر بچي دي چې د پاکستان د اقتدار د ښار اسلام آباد په یوه څنډه کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې په چومپلو کې د نهرو ډک ژوند تېروي په دغه کیمپ کې خواوشا 700 کډوالې کورنۍ مشته دي او دوی وایي چې د کله نه د کرونا وایرس له امله لاک ډاون شروع شوی دی نو به دوی د روزګار دروازې تړل شوي دي او دوی نشي کولی چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې ښارونو ته لاړ شي مزدورۍ وکړي او خپلو بچو له پې رزق پیدا کړي د جنرال پټرولیم په نوم باندې یوې کمپنۍ نن دوی ته خوراکي مواد راوړي دي او په دې باندې دغه مواد ویشي ګورو د دې دغه غریبۍ هم درته عکس کوو دا هم درته نږدې نه ښایو او د دې رایې هم اورو چې د څه حالت سره مخ دي او په دغه خوراکي موادو به د دوی څونه ګزاره وشي او څونه ورته خوشحالېږي ما نوم عبدالحمید ده او د کیمپ کې اوسېږو اسلام آباد کیمپ کې او تر اوسه پورې خو دلته موږ په خپله تقریبا کور کې یعنې 11 کسانې او تر اوسه پورې چا موږ سره څه کومک نه ده کړی زه خو منډۍ کې سبزي منډۍ کې کار کوم او اکثره دا خلک وایي چې ګڼه ګوڼې نه ځان ساتئ او دا بیماریانې دي اوس په کور ناست دي او منډۍ کې هم څه خرڅېږي نه او خلک راځي نه نو که موږ لاړ شو نو څوک څه اخلي نه نو بس دغه شان کور کې ناست دي او کاروبار نشته ده بس دا زموږ شاوخوا دا کم دوکانونه چې دي دې نه هم موږ قرضونه مرضونه برالو او اوس نه هم لکه د میاشتې د حساب چې کم قرض چې بیا به موږ څه مزدوري وکړه هغه به هم ډکولې یا پیسې مخکینی نو اوس هم دغه شان په قرضونو باندې ورځه ما ساره خو لږ ګزاره کولی شي دلته داسې خلک دي چې هغه له څوک قرض هم نه ورکوي هغه څو ورځې مخکې دلته زموږ ورونه دي رضاکاران دي زه هم پکې رضاکار وکړم نو دلته یو کس ته دوکاندار وړه نه ورکوله غوړي نو بیا موږ ورته ذمهواري وکړو چې پیسې به موږ درکړو او د هغه وله ورکړې دا وړه وله ورکړې دوکاندار ذمهواري بیا موږ واخیستله شپږو کاله کېږي چې دلته راغلي یم 4 مې هلکان دي یو مې نجلۍ دی او زه یم نور څه نشته دي زلمی بچی دې شته زلمی و پروس کال یې مړ شو خاوند دې شته خاوند یې په وطن کې مړ کړ خاوند چې ولې به هم دا حال واړس مې ساتم زه مالته فشار مور ته مړی ډوډۍ پیدا کړم راوړم یې ورته که نه یې څه د ګټې وټې مې څوک نشته دي څه وکړم خپله هماغه ډوډۍ پیدا کوو خورو یې که نه نور یې هغه یو بزر کې پیدا کړو پخې کړو که نه نه وي اور چې بلیږي لوګې تخیجي دا بیلوګې لمبې زما د زړه نزینا انتها نه ده او ابتدا ده انجام په خیر چې انتها به څنګه وینا د افغان کډوالو د دغه کیمپ په منځ کې په یوه لویه میدانۍ کې په سلګونو خلک له خپلو کورونو راوتي او ډلې ناستې دي دا خلک خبر شوي چې لږه شیبه وروسته پې یوه موسسه یا یوه کمپنۍ مرستې وشي دې ته نه ده معلومه چې په دغه مرستو کې څه شامل دي خو دوی کې زلمي پیغلې تورسرې د زاړه عمر خلک ماشومان د تیرو 2 ساعتو نه د کورونو نه بهر سور لمر ته دغه سوراړه ډاګه کې په انتظار ناست دي چې مرستې به راځي او دوی به ترلاسه کوي او بېګاله به د خپلو بچو او د خپلو تورسرو په شونډو باندې خنداګانې خورېږي او دوی به یې ني 2500 کوره تعداد دي دلته او دغه خلکو دا 2 میاشتې کرفیو چې کم لګېدلې ده د سرکار لخوا نه دا ټول اختصاص غریب خلک دي روزګار یې نشته ده منډۍ له نشي تللی منډۍ پې ودرېدلې ده یا به 100 یا 200 کمې چې ورته میلاوېدلې هغه هم پې ودرېدلې دي دغې له وجې نه موږ
د خلکو نه خواهش کوو چې د موږ خلکو سره هیلپ وکړي کومک وکړي چې د خلکو یو څه روزګار زندگی وچلېږي دلته خو فلحال د اختر تیارې چا نه ده نیولې صرف د ډوډۍ په غم کې دي چې یاره دا روټۍ به یو مړۍ روټۍ ماښام له څه ویسم د افطاري لپاره دغه انتظامیات لپاره کوشش کوي یو کرونا وایرس بیماری ده او بل مجبوری ده لکه زمونږ څه د وسم نه کېږي لکه دوایانې لکه دا کاروبار ټول زمونږ لکه ماشومان لکه مونږ خپله په کور کې ناست اوسېږو زمونږ لکه هېڅ وسیله نشته دی او بس وروره په کور کې بند ناست دي نو مونږ لکه مجبوري د وجې نه لکه چې بهر وځي نو لکه هلته پرېښودل نشته دی چې دا کاروبار وکړي نو واپس پولیسان کور ته یې راځغلوي کور ته راځي او لکه موږ سړی په کور کې ناست یاست او زیاتره خو موږ لا سړي لرو نو موږ کونډې ښځې یاستو تاسو خپله ګورئ چې موږ در په در خار په سر روژه په خوله کې لکه یو ځای بل ځای موږ دا تور سرې منډې وخو لکه موږ مجبوره نه نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ لکه بار وتلی شلو نه موږ تر اوسه نه افغان حکومت او نه یو خبر اوسېږي نثار موږ ته تر اوسه پورې لا یو کومک موږ ته څه مدد نه دی راغلی د موږ حالات اوس خو ډېر خراب حالات ده د موږ نارینه چې دي په کور کې دي دا درېیمه میاشت ده چې په کور کې ده قطعا کاروبار نشته ډېر په مشکلات یو ډېر زیات موږ دلته ژوند په مشکلات تېرېږي له موږ سره تر اوسه هېڅ چا مرسته نه ده کړې قطعا موږ سره چا مرسته نه ده کړې نه مو لیدلي دي دغه نن دلته راغلي چې خدای پاک وکړي که کوم کومک موږ سره وشي موږ تر اوسه پورې هېڅ نه لرو هېڅ شی ډېر مو کور حالات خراب دی دا د کور کرایې ډېر زیات د موږ حالات خراب ده په انسانیت راغلو دغه سختو او ازمیښتي شیبو کې اگر چې د جرنل پټرولیم دا وړې مرستې دغه کډوالو ته د ټول عمر خوشحالۍ نشي ورکولی البته دغه مرستې په خپل ځان کې یو پیغام لري چې که د نړۍ شتمن خلک کاروباري خلک او کمپنۍ د داسې بېوزله خلکو د داسې کډوالو چې د هغوی په کور کې د سحر رزق وي د غرمې نه وي او که د غرمې وي د ماښام رزق په کور کې نه لري که د دوی مرستې ته راوړاندې شي نو نه یوازې دغه شتمن خلک خپل ذهني او روحاني سکون ترلاسه کولی شي بلکې په دې کوډلو کې مې شته دغه سرې خولې ماشومان دغه ځوانان تورسرې په مړه ګېډه د رزق خوړل جوګه کېدی شي د کیمرامین معاذ طارق سره فاروق فراق